د طالبانو او ترکمنستان ترمنځ جګړه څنګه او ولې رامنځته شوې ده؟ ملګرو که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ سوله ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. طالب وسلوالو او د ترکمنستان ځواکونو په خماب کې جګړه کړې. په جوزجان ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست تایید کړه چې د دې ولایت په خماب ولسوالۍ کې د طالبانو د وسلوالو او ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. د دې ریاست سرپرست هلال بلخي وایي د ترکمنستان سرحدي ځواکونو 3 ورځې مخکې یو ملکي وګړی وژلی او یو بل یې وهلی ټکولی و. د جوزجان لپاره د طالبانو والي ملا محمد شعیب رسالت ازادي راډیو ته وویل چې یو سوء تفاهم رامنځته شوی او اوس مسله حل شوې ده. د ترکمنستان سرحدي ځواکونو 2 ورځې مخکې یو ملکي وګړی چې د قرقین او خماب د سیمې اصلي اوسیدونکی و په شهادت ورساوه. د سرحدي لوا کنډک د دغې موضوع د څېړنې لپاره سیمې ته تللی و کوم سوء تفاهم رامنځته شوی و. ترکمنستان زموږ ګاونډی دی. په تیر کې زموږ له خلکو سره ښه او نیک روابط درلودل. په عین حال کې د جوزجان د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست وایي د طالبانو ځواکونه د ترکمنستان د سرحدي ځواکونو حملې ته په ډزو ځواب ورکړی. د بلخي په وینا په نښتو کې طالبانو ته زیان نه دی رسېدلی. ترکمنستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.